زه ملک فاروق ستانکزی د سولې ولسي حرکت د ننګرهار مسؤل نور به تاسې ته څه وایي خو د ملګرو ټولو دا خبرې وکړلې چې موږ هلې ځلې کړي دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې په دې زه هم پوهېږم د هلو ځلو دې موږ څه نتیجه نه ده ورکړې د وراره یو سوال وکړ چې تاسې ولې دومره هلې ځلې لکه خلیقزاد صاحب موږ څوک نه وژنو موږ داسې هلې ځلې نه کوو چې هغه یو چا ته خطر متوجي موږ چا ته داسې هلې ځلې نه کوو چې یو چا ته نه دا نقصان ورسو موږ په خپلو امکاناتو په خپلو پیسو باندې هغه د ټولو ولسونو کې ټولو ولایتونو کې ګرځېدلي او بیا به هم ګرځو مګر اوس چې موږ کوم راوتلي یو د موږ اصلي پیغام دا ده هم د دولت نه هم د طالب نه هم دا پیغام ده غوښتنه هم ده ترې پیغام څه غوښتنه هم ده ترې جدي غوښتنه هم ترې دواړو نه ده چې ولس ته څوک حق نه ورکوي ولس ته دا یو حق ورکړی چې جنازې دي ولس ته دا یو حق ورکړی چې مرګونه دي ولس ته دا یو حق ورکړی چې بمبارۍ دي ولس ته دا یو حق ورکړی چې تختونې دي ولس ته دا یو حق ورکړی ده چې کونډې دي یتیمان دي او په دې چوکو کې ګرځي او زنانه سوالونه کوي دا سیاست دي موږ دي دا د ټول افغانستان سیاست دي دا یوازې د طالب سیاست نه ده نو دا یوازې د دولت سیاست ده افغانستان د موږ شریکه خاوره ده او شریکه به ساتو او یو مټ او په یو بازو که چېرته دوه خبرې دي لکه څنګه چې خلیقزاد ته زمینه برابره کړې ده که داسې زمینه د موږ ولس ته برابره سي د موږ په ولس کې ډېر مخور سپین ږیري دي ډېر مدني فعالان دي ډېر ښه خلک دي پوه خلک دي دغه موږ ته زمینه نه ده برابره ولس ته زمینه نه ده برابره خالي د بمبارۍ زمینه یې برابره کړې چې خوجانونه یې کته راوځغلوه او دلته بیا په خیمو کې اوسېږه بیا د ډوډۍ درک نه دا به څه زمینه وي دا به څه په سوله کې خبرې وکړي یو د که زمینه برابره سوه ګوره دا داسې نه ده چې دا خلیقزاد پوهېږي او د موږ ولس نه پوهېږي د موږ ټول افغانستان په دې باندې پوه ده 40 کاله دا په سیاست کې هم پوه دي په جنګ کې هم پوه دي په خبره هم پوه دي کونډه یتیم دا ټول پوه دي خو نه موږ ته طالب حق راکړی او نه موږ ته دولت حق مزاحمت کوي دا هغه مېلمه پال صاحب غوښتنه ولس دی چې 4 ولایتونه دي په دې 4 ولایتونو کې هر ولایت کې مخور خلک شته ده رو دې غواړي سپین ږیري ځوانان مدني فعالان دې راوغواړي او هغو سره دې کښېني منځګړیتوب دې وکړي چې د ما د تا جنګي چې درېمګړی رانه سي د ما د تا سوله خو خپله منځ کې نه راځي ته به ما وژنې زه به تا وژنم که چېرته د ولس نه مخور خلک راپورته سو د 4 ولایتونه دا زه تاسې د ضمانت در کوم سپین ږیری یم دروغ نه درته انشاءالله تعالی دومره تجربه به لرم ډېر جرګې مرکې هم کړي دي خو مګر دوه دښمنان په خپله نه سره جوړېږي تر څو پورې درېمګړی جوړ نه کړي او درېمګړی به څوک وي ولس به دا ګوره پاکستان نه جوړوي ایران یې نه جوړوي امریکایان یې نه جوړوي ایرانیان یې نه جوړوي روس یې نه جوړوي دا به دا ولس جوړوي زموږ هدف د دې نه دا ده دا درېمګړتیا دې دا ولس وکړي حق دې ورکړي دې ولس ته وژنې دې نه د جنازو حق دې نه ورکوي د خبرو حق دې ورکړي ملک صاحب هر سړی پوهېږي چې جنګ په څه شي ده جنګ خو خلاص جنګ خو صلح وسوه د خارجانو سره خو صلح وسوه هم د دولت او د طالبانو ټول موږ ته یوه خبره ده طالب هم د دې خاورې بچی ده دولت هم د دې خاورې بچی ده که یوه ورور سوله کړې ده بل ورور راوستی ده دا دواړه په سوله کې موجود دي اوس هغه لار دي اوس د دولت ته نه ده دولت او طالب دواړه دې ولس ته حق ورکړي مشخص اطمینان ورکړي چې که چېرې تاسو ته واک درکول شي د سولې د خبرې دا تاسې که موږ ورنه کړو بیا داسې مجلسو کې نه غږېږو بیا راځو نه بیا دا تکلیفونه نه تېرو که زموږ چې په ځان باور نه وای دومره په شلو ولې داسې غواړو چې ولس ته دې حق ورکړي ولس ته نه ده ولس ته دې حق ورکړي جنازې نه دي جنازو حق دې نه ورکوي د خبرو حق دې ورکړي د خبرو حق دې ورکړي قربان خو په خپله راځي ټوله به په خپله راځي که ولس ته حق ورنه کول چې ټول یې واورئ ټول طالب دې واوري دولت دې واوري که ولس ته حق ورنه کول شي صلح په یو ضمانت هم نه راځي د نننۍ د راټولېدلو نه مقصد دا و چې په 20 ولایتونو کې سره راټول شو او همدغه مو غوښتنه وه چې روان وضعیت خلاف باید ولس را بیدار شي ځکه روان وضعیت ولس ته د منلو وړ نه دی د یو لوري سره تفاهم لیک لاسلیک کېږي د بل لوري ته ولس د هغې نه هم زیات وژل کېږي چې دا د یو تشویش خبره ده هغه چا سره تفاهم لیک لاسلیک شو چې هغه په دې 18 کلونو کې به ټول 10 زره نه وي وژل شوي خو د هغه چا سره بیا خبرې نه کېږي چې هغه په میلیونونو قرباني ورکړه هغه بې کوره شو بې ستره شو بې عزته شو نو په همدې خاطر مو دا ښه وګڼله چې په ټولو ولایتونو کې په 20 ولایتونو کې په 9 بجو سره راټول شو او د روان وضعیت خلاف شو مطلب نور جنګ د څه لپاره هغه خبرې چې تاسو کولې
چې ویل مو چې په دغه ځای کې اشغال دی او په دغه ځای کې دا دی او هغه دی مختلف نومونه مو ورته راپیدا کول موږ راپورته شو چې هغه اشغال چې شوی و هغې سره خو تفاهم لیک لاسلیک شو اوس دا خو اشغال نه دی دا خو افغانان یو سره که واقعا دواړه لوري ځان ته افغانان وایي که واقعا دواړه لوري په دې ولس خفه کېږي که واقعا دواړه لوري په دې خاوره خفه کېږي نو باید د دې جنګ نه لاس واخلي نو باید د یو امن فضا رامنځته کړي نو باید د افغاني خبرو ته سل په سله کار وکړي ځکه چې دواړو لورو ته افغانان وژل کېږي که درېمګړی دی هم ولس دی بدبختانه چې جنګ په دې خاطر باندې وګود شو چې د لوړپوړي چارواکي د وزیر د ولسمشر د طالب د امیر اولاد پکې نه وژل کېږي ځکه د هغوی سره درد نشته که وژل کېږي زموږ د دې ښار غریب بچی پکې وژل کېږي ځکه دا جنګ همداسې ادامه کوي نو مقصد مو په دې و چې رابیدار شي ولسه د خپل حق د خپلو وینو او د روان وضعیت پوښتنه وکړي چې ولې وژل کېږي میلمه پال صاحب د سولې ولسي حرکت اوس د اصلا که وګورو موږ څو ځلې د خلیلزاد صاحب سره ولیدل هغه هم دا خبره وکړه چې د سولې ولسي حرکت و چې د سولې فضا یې رامنځته کړه ولس یې تشویق کړه تر اوسه پورې چې موږ د خلیلزاد صاحب سره څومره ناستې کړي دي داسې یو نقطه پکې موږ نه ده راپیدا کړې چې موږ ته شک پکې پیدا شي خو بدبختانه دلته دا جنګ چې دی دا د یو ډلې دوه ډلو نه و دلته دا جنګ د مختلفو کړیو دی ګورئ که جنګ ته وګورو دا جنګ د ګټو جنګ دی په افغانستان کې د ګاونډیانو ګټې خوندي دي د پردیو استخباراتو ګټې خوندي دي د هر چا ګټې دلته خوندي دي نو یو څوک نه غواړي چې دلته امن راشي یو څوک نه غواړي چې دلته دا جنګ ته غرغون شي خو دا به په څه غونډېږي دا به په ولسي اجماع غونډېږي دا به په ولسي بیدارتیا غونډېږي دا به په ولسي ویښتیا باندې غونډېږي چې په یو غاښ باندې د 22 ولایتونو نه ټول ولس راپورته شي هم خاین بیا دې ځای نه کډه وړي هم چې چا جنګ جوړ کړی دې ځای نه کډه وړي او هم د دې خاورې سره خیانت کوونکی بیا نه پاتې یعنې له ولسه غواړي چې د سولې لپاره دي بالکل ولس باید راپاتې شي ځکه وژل کېږي رحیم د سولې ولسي نوم دې واخله وروره ته اول چې ستا نوم دې ووایه ډاکټر صاحب طالب الرحمن د رهبري شورا غړی د سولې ولسي حرکت پرېکړه لیک 18 د چنګاښ د سولې ولسي حرکت رهبري هیات ولایتي شورا مشران او غړي روان وضعیت ته په کتو لاندې پرېکړه لیک وړاندې کوي د سولې ولسي حرکت افغان حکومت او طالبانو له اسلامي تحریک څخه غوښتنه کوي چې خپل دین وطن او ولس زړه وسولوي او جګړه توقف کړي دویم د افغانستان ولس او ملل متحد څخه یوه ګډه کمیټه جوړه شي تر څو ستاسو مابینه سوله ییزه فضا رامنځته کړي کار وکړي او دا پروسه چټکه کړي دریم د سولې ولسي حرکت رهبري د روانې پروسې د سولې د روانې پروسې رهبري ستاسو په د نړیوالو غوښتنه کوي چې د سولې رهبري ستاسو پر غاړه ده او د ممکنه لارو څخه د بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي او د بین الافغاني جګړه ودروي د سولې په روانه پروسه کې همداسې قتل عام روان دی د سولې ولسي حرکت په چپ کې نه ني له مختلفو لارو څخه به استفادې د ټولو جنګي ډلو په خلاف ټینګ ودرېږي پنځم د سولې ولسي حرکت رهبري پر ملت غږ کوي چې موجوده حالت ته په هیڅ صورت تحمل وړ نه دی باید سره متحد شي او د خپل ژوند عزت خاورې او ملي ناموس څخه په میړانه دفاع وکړي